د پاکستان د جوړېدلو پر وخت په کال 1940 کې بلوچستان په 5 مختلفو حصو تقسیم و. یو پکې د بریټیش بلوچستان په نامه هغه سیمې وې کوم چې انګریز له افغانستان څخه لاندې کړې وې، او دویم بیا د بلوچستانو خپل ځان ته حکومت یعنی ریاست کلات و. او پاته درې سیمې لکه خاران، مکران او لسبیله. په دې سیمو کې بیا بلوچ کم مشران چې وو هغوی د قبیلو په شکل کې دا سیمې پر خپل ولکې لاندې کړې وې او په دې علاقو کې حکومت کوي. یعنې موږ داسې ویلی شئ دا هغه سیمې وې کوم چې د ریاست کلات څخه باغي شوې وې. د پاکستان د جوړېدو سره سم بریټیش بلوچستان د پاکستان برخه شو. ریاست کلات او پاته درو نورو سیمو د پاکستان سره د شاملېدو یا نه شاملېدلو لپاره د 3 میاشتو وخت واخیست. د 3 میاشتو له تېرېدلو سره سم خاران، مکران او لسبیله هم د پاکستان برخې شوې او اوس یوازې ریاست کلات په منځ کې پاتې شو او شاوخوا کوم سیمې چې هغه د پاکستان برخه ګرځېدلې وې. د هغه وخت د ریاست کلات مشر خان افکلات د خپلې سیمې د بلوچ سیاسي مشرانو سره مشوره وکړه او دوی په ګډه دا پرېکړه وکړه چې دوی به د پاکستان برخه نه ګرځي. خو په همدې وخت کې د انډیا په ریډیو کې یو اعلان خپور شو چې ریاست کلات غواړي چې له انډیا سره وصل شي او له دې لپاره د ریاست کلات مشر خان افکلات د انډیا ته یو لیک یا معاهده هم لیږلې ده. د دې اعلان سره سم پاکستان خپل پوځ کوټې ته ولېږی او پر ریاست کلات باندې د عملیاتو تیاری پیل کړه. خان افکلات د هندوستان ریډیو پر دې بیان باندې احتجاج وکړ او وروسته بیا د هندوستان د هغه وخت وزیر اعظم جواهرلال نهرو معافي هم واخیسته. خو پاکستانی پوځیان تیار وو ترڅو کلات ته داخل سي. خان افکلات په خپل کتاب انصار بلوچستان کې لیکلي چې پر کلات باندې د پوځیانو د چړایي درولو لپاره دو په تعزیله د خپلو ملګرو سره د مشورې بغیر له پاکستان سره معاهده لاسلیک کړه او کلات یې پر پاکستان کې شامل کړ. دا فیصله د خان افکلات کشر ورور پرنس عبدالکریم ونه منله او د پاکستان خلاف وسلوال بغاوت پیل کړ. دا اول وسلوال بغاوت زیات ونه چلیدی او شاوخوا 6 میاشتې پس پرنس عبدالکریم ونیول شو او بندي کړل شو. بیا وروسته په کال 1956 کې په بلوچستان کې هغه وخت شخړې رامنځته شوې کله چې د ولین اختلاف په ټول پاکستان کې یو سیاسي جدوجہد شروع و. شاوخوا 2 کاله پس یعنې په کال 1958 کې په بلوچستان کې حالات دومره زیات شو چې پاکستان یو وارې بیا بلوچستان ته خپل وسلوال پوځ ولېږل او پوځي عملیات شروع کړو. د خان افکلات واکیلې ته شاوخوا 15,000 پاکستاني پوځیان داخل شو. د خان افکلات کورنیان په یوه کمره یا خونه کې بند کړل شول او د دوی مطابق د خان افکلات مطابق د 2 کور څخه زیات شان پاکستاني پوځیانو غلا کړل.